زموږ د اختر د اولې ورځې د مازدیګري ولاګ درته جوړوم. هماغه ځای چې دی دا مخکې ما ته ښوولی دی دې ته تبسخر وایي. صحیح دی. دغه لاندې د انګورو باغ دی. د اختر دې مبارک شیرینه، د اختر مبارک. ګوره میوه ده، میوه دانې دي، چای دي. نو د خیره سره دلته به کښېنو. ښایسته ښایسته انځر یې هم کړي دي. وینې داسې ښایسته باغ ایښی دی، تاسو ته به معلومیږي. د روژې ده چې سړی چای ته ډېر لیوالی. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل مو بیا لوی اختر ډېر مبارک شه. په دې هیله چې ورځ به تر دا مهاله په خیر در باندې تېره شوي. نو موږ هم دا دی راوتلي یو د خیره سره د زابل ولایت مرکز کلات سراني سیمې ته. نو لکه څنګه چې موږ په هر وختر کې راځو، نو په خاطر د دې راځو چې موږ دلته راسو سره کښېنو او د میلې دپاره پلان وتړو. په میله باندې وغږېږو چې څه کوو، چیرې ځو، کوم ځای ته پلان لرو. نو هره ورځ موږ د دغه ځای څخه پلان برابروو، نو بیا ځو میله کوو، ستاسو دپاره بلاګونه جوړوو. ډاکټر صاحب دی، شیرین دی، دا رسره دي د خیره سره راوتلي یو، چای هم رایستلی دي. خانزاد صاحب نجیب دی راځي. نو ډېر ښایسته ماحول دی، لږ باد شته. نو انشاءالله هغه به ورک شي. زه به په تاسو د شاوخوا ساحه ووینم. ډېر ښه ښایسته باغونه دي د انځور، او بانډار به سره وکړو. موږ به پلان جوړ کړو، بیا به په اخر کې درته وایم چې میلې ته چیرې ځو. نو یو لنډ زموږ د اختر د اولې ورځې د مازدیګري ولاګ درته جوړوم. نو تاسو راځئ دا ولاګ راسره تعقیب کړئ. دا هغه ځای دی، وینې ماشاءالله. دغه مخامخ ځای چې دی دا مخکې ما ته ښوولی دی دې ته تبسخر وایي. صحیح دی. دغه لاندې د انګورو باغ دی او دغه د انځورو باغ دی. دې خوا ته ښایسته اوبه دي. نو ډېره ښه هوا ده، تقریبا داسې یو 10-12 داسې هوا به وي. دې خوا ته مو چای برابرې کړي دي. ډاکټر صاحب دغه یې په لاس به اوس د اختر مبارکي سره وکړو. د اختر دې مبارک شیرینه، د اختر مبارک. د هلمند په میله کې خو یې ته لیدلی وې. و څنګه یې شیرینه؟ په خیر یې؟ د اختر اوله په خیر شوه؟ شکر دی، ډېره مننه. خیر دې نصیب شه. ډاکټر صاحب ته څنګه یې؟ په خیر یې؟ جوړ یې؟ ډېره مننه. اوله ورځ څنګه وه د اختر؟ یوه دانه روژه مې لکسې ونیوله. دغه دې ګوره ډاکټر صاحب چای راوړي دي، د اختر میوه ده. دا ګوره میوه ده، میوه دانې دي، چای دي. نو د خیره سره دلته به کښېنو. ښایسته ماحول دی، وینې ډېر ښه. لاندې بیا دغه باغ یې اوبه کړی دی، بیا یې وارې ورشوه کېږم د خیر. نو دلته نور هم ډېری خلک راځي د میلې دپاره. زه هم لاندې راشوه شومه، غوښتل مې چې په تاسو دا باغ ووینم د انځرو. ډېر ښایسته باغ دی او دلته ښه اوبه هم ګوره دا دې روانې دي په دا لښتي کې. دا اوداسه دپاره چې اودس وکړې. دغه د انځرو باغ دی، ښه اوبه پر لګوي، اوبه یې پر ایله کړي دي اوس فعلا. چې انځر یې کړي دي که نه دي کړي، زه بیا په تاسو ووینم. دا دې ماشاءالله ښایسته انځر یې هم کړي دي، ښه انځر یې کړي دي. او بل ډېر ښې پاللی دی دا باغ. داسې ورته وګورئ، داسې سطحه یې داسې جوړه ده، ښه اوبه کې روانې دي او واښه ماښه دا شیان یې ټوله پکښې کړي دي. ښې ساتلی دی، داسې ښایسته سیده باغ یې ایښی دی. نو انځورو ته هم تقریبا 1-2 میاشتې پاته دي. دې خوا ته بیا یو دانه انار ولاړ دی، د انارو بوټی دی. دلته ټوپېدای شم که نه شم ولاړ، که داسې ولاړ شم. غواړم چې دا ماباینځ ته یې ورشم د انځورو د باغ دا ماباینځ کې یم. نو بې اجازې رالم، بې اجازې. خدای دې وکړي چې خشکه راته ونه کړي د باغ مالک. وینې داسې ښایسته باغ یې ایښی دی، تاسو ته به معلومیږي. ډېر ښایسته په انجینري نقشه مطابق داسې دی چې انځر اوس ډېره ښه نتیجه ورکوي. دلته لوړ چې و باد زیات و، دا ځای به یو څه داسې لاندې په ډب کې دی. نو دلته ډېر باد نشته، باید موږ دلته لاندې راشوه سوي وای. نو خانزادو نجیب ته انتظار یو چې دی راسي چې د اختر پر پلان وغږېږو، چیرې ولاړ شو د دې وارې، کومه خوا په تاسو ووینو. خپل نو
افغانستان کې مو اکثره ځایونه لیدلي دي، داسې ځای نه دی پاته. خیر مشوره به موږ سره پر وکړو. زموږ هره ورځ د معدې پلان د دې ځای څخه جوړیږي. نو دا باغ دی ماشاءالله ښایسته هوا ده. نو یو ګړی به له سره پاتې وي، انشاءالله بانډار به سره وکړو، بیا به وروسته خدای په اماني سره اخلو. ما چې درته وویل مالته بسخر ګوره هغه د هغه مخامخ دی. دا نو تقریبا دغه ساحه چې ده دا ټوله د ترنک په رود کې حساب. او تبسخر به ډېری دوستان پیژني، ډېر مشهوره ځای دی په زابل ولایت کې. ډېر ښه کار یې ورته کړی دی ډاکټر صاحب. دې باغ ته وینې ډېر پاللی، وینې چې ښه برکت خدای پاک پکې ور واچوي. ډېر ښایسته پاللی یې، بیا ښه خوند کوي. ګوره نه یو واښه یو شی هم نسته کې پکښې. او ډاکټر صاحب هم پر دا نکته باندې ډېر ښایسته عکسونه ونیول. انشاءالله بیا پورته کوو، تاسو بیا ووینئ. دلته د انځر ډېر ښایسته پاک شنه دي، او د هوا هم ډېره پاکه ده. وینې داسې پاک معلومیږي، بیخي د سړي زړه نه ځینې دي. وینې ډاکټر صاحب ډېر پاک صفا معلومیږي. دلته انار دي، وینې غول یې کړی دی. ځه پورته به سو، لوړ به یو ګیلاس چای وڅښو. صحیح دی؟ نو هغه به هم راورسېږي. او دا خو هغه اختر هم نه دی لکه د روژې ده چې سړی چای ته ډېر لیوالی. نو دغه باغ و، بېرته لوړ پورته کېږو. بیا د لوړ په دې اختر کې کبابو ته خلک لیوال کبابونه ودې خوړله. والله یو دانه مې پیدا کړه. ما والله ښایسته کباب وخوړی، ښایسته اینه مې وخوړله. او اوس خو داسې دی د میوو سیزن دی. هندوانه مې وړې وه ډاکټر صاحب، غټه هندوانه وه، ډېره غټه. یاره چې دا ماته مې کړه د کباب بعد هندوانه خو وایي بیخي. دا دی نجیب جان رالی. ما و نجیب جان د اختر مبارکي نه ده کړې. نجیب جان اختر مبارک. اختر مبارک، عبادتونه دې قبول شي. ژوندی اوسې، قربانیانې دې قبول شي. په خیر یې. ما په دغه لاس کې کامره یې وه، ماشاءالله. سار مې خانزاد ته م وویله څنګه یې؟ په خیر یې؟ ورځ دې څنګه؟ ورځ په خیر وله. بیخي خیر دی. ته څنګه یې؟ اختره یې سره په خیر سو؟ لږ دې نه وکړئ د کومک یا راسه یو چاړه که یا کباب وخوره. د خوراک غږ به دې کوئ. وځنډېدې؟ اوه ډېر وځنډېدې. دا ولې؟ والله ولاړم کلي ته. ښه کلي ته م لاړې؟ بیا دې کار ایستلی دی. ځه نو کښېنه، ځه کښېنه. دا ده خانزاد صاحب څنګه یې؟ څنګه